مینه داسې لیونتوب دی سړی وایي که دا خوب دی خو خوب نه دی حقیقت دی دا رښتونی محبت دی ابراهیم ورته غورځېږي خو د مینې نه صبرېږي اسماعیل د چړې لاندې نه خفه دی نه یریږي اسماعیل د چړې لاندې نه خفه دی نه یریږي رښتیا مینه وایي دې ته د نبي د معراج شپې ته چې سپوږمۍ په ګوته دوه کړي جادو وایي معجزې ته د نبي د عشق کمال ته زه حیران شمه بلال ته د الله مینې ته ګوره ابراهیم سرور او ټال ته مارمسا مینې ته ګوره لاس رڼا مینې ته ګوره سمندر ورکوي لاره د موسی مینې ته ګوره مینه دومره زوروره لکه اوبه چې لښکر یوسي د یوسف حسن ته ګوره چې د سترګو نظر یوسي مینه دومره زوروره لکه اوبه چې لښکر یوسي د یوسف حسن ته ګوره چې د سترګو نظر یوسي خپل زامن چې غداران شي زړه به چاله پر هر یوسي د یوسف حسن نظر وړي د نبي حسن مې سر وړي د الله تجلي ګوره کوهي تور غونته کې غر وړي مینه د اجلخانه ده د یونس قصه خوږه ده سمندر کې چې اوسېږي څه ناشنا او عجیبه ده دا تیرو کې ډوبه ډوبه دا خبره سپینه نه ده دا چې نن سبا چلیږي دغه مینه مینه نه ده سره لمبه د سور تنور وه څنګه مینه د منصور وه چې انسان پې پویه نه و چې وتلې د شعور وه چې شروع د زلکدن شي او بېدمه د بدن شي بیا به مینه څنګه وکړي چې لباس د سپین کفن شي که طلب کوي هوښیاره نو نبي د مینې لاره ادریس ډېر یم ګناهګاره ما د لاسه نیسه یاره ما د لاسه نیسه یاره ډېر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناستې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و وړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وي ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناستې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناستې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وعدې څه ضرورت و د مدینې جانان ته د ډالۍ وي چې یار ته مې دا ټول ښکلي رسیږي نه ځکه خو زړګی مې کلاریږي نه خدای به ورته نه وایم کافر بشم نور خو په صفت یې زړه مړیږي نه او یار که مې پلو د مخه لرې که بیا انور او سپوږمۍ اډو راخیږي نه او کوم ځای کې چې نوم په خوله وانخلي څوک هلته کې رحمت د خدای وریږي نه او خدایا لږ حال د پښتونو ګوره مري پښتون خو زړه د چا خوږیږي نه او شومه ګیلمن درنه قربان ملنګ خدایه پښتانه چې یو ځای کیږي نه خدایه پښتانه چې یو ځای کیږي نه